بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان او خاص مهربان دی. یسبح لله ما فی السماوات. پاکی وایي الله لپاره هغه څیزونه چې پر اسمانونو کې دي او هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي. دا د الله پاکی بیانوي، لوی بیانوي. که انسان بیان نکړي نو ډېر حیوانات دي، ډېر حشرات دي چې هغه ونې بوټي دا ټول د الله ثنا او صفت وي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هیڅ یو شی داسې نشته مګر چې الله دا د الله صفتونه بیانوي، د الله لوی بیانوي، د الله ذکر کوي. الملک القدوس، بادشاہ دے او ډیر پاک دے. بادشاہ دے، ملک او قدوس، پاک ذات دے، ډیر پاک دے. العزیز الحکیم، زورور دے او د حکمتونو والا دے. هو الذی، اللہ ذات دے. دعوه توحید هو بیا صداقت د پیغمبر ذکر کوي. هو الذي، الله غزاد دے. د توحید نرسته صداقت د پیغمبر. هو الذي، الله غزاد دے. بعثا فی الامیین رسولا، غزاد دے چې ویلېږلو په انپړو کې په امیانو کې پیغمبر. منهم، د دوی د جنس نام، یعنی انسان دی او بل د دوی د سبي دی. انسان د انسان په جواب باندې پوهېږي. نو دا بانه باندې چې موږ دې په خبره باندې نه پوهیږو. ترازونه مخکې بقره کې تیر شوي دي. یتلو علیه چې لېږلی بیا کار یې څه شی دی؟ یتلو علیهم آیاتي، بیانوي به په دوی باندې آیاتونه د الله تعالی. ویزکیهم، او ښایي دوی ته پاک اخلاق، پاکوي دوی د اخلاق رذیلونه، غلط اخلاقنا. او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله خطاب کړی دی قرآن کریم کې، وانک لعلی خلق عظیم، یقینا ته د چتو اخلاقو خاوند یې. او نو پیغمبر نور امت ته ښه اخلاق ښیي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثتو، زه رالېږلی شوی یم د دې لپاره لأتمم مکارم الاخلاق، چې زه خلقو ته نیک ښه اخلاق وښیم چې داسې ژوند تېروئ او داسې اخلاق استعمالوئ. عایشه رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وشوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه شی وو؟ نو عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها جواب ورکړ، وایي کان خلقه القرآن. د هغې اخلاق چې وو که نه هغه ټول قرآن کې چې څه بیان شوي دا د هغې اخلاق دي. ویل کول، دغه شان اورېدل، نارواونه منع کول، احکام منل، نارواونه ځان بندول، دا ټول د پیغمبر اخلاق وکړه. خلقه القرآن. نو ویزکیهم، ښایي به دې ته اخلاق. او بل ویعلمهم الکتاب، او خیبه دې ته قرآن کریم. د قرآن هغه به قرآن به ورته ښایي. د کتاب نه مراد قرآن کریم دی. والحکمت، او سنت د پیغمبر به ورته ښایي. دا وظیفه ده. وان کانو، اگر چې دوی وو من قبلو، مخکې د راتلو د دې کتاب نه، یو معنا، یا مخکې د راتلو د پیغمبر نه. پیغمبر نو راغلی نو دوی کې د انسانیت معلوم قدر پاتې وو. هغه خوی او عادت او اعمال د انسانانو کې ختم شوي نه ول. اگر چې و دوی مخکې د راتلو د دې قرآن کریم نه، د دې پیغمبر نه، لفي ضلال مبین، خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې. الله پیغمبر راولېږه او په هغې په وجه باندې هغوی ایمان راوړه، نو دوی د دغه ګمراهۍ نه بچ شو. واخرین، او نور خلق، وروستو خلق
منهم د دوینا لم يلحق بهم چې ندی رسیدلی هغې ته په مرتبه کې ندی رسیدلی هغې ته په مرتبه کې صحابه کرام هغې ته ندی رسیدلی په مرتبه کې وهو العزیز الحکیم او خاص الله دې زورور او د حکمتونو خاوند علما ذکر کوي د لما يلحق بهم نه مراد دا دوه معناګانې دي یو دا ده چې ندی چې نو په زمانه د هغه خلکو کې هغوی پسې وروسته راغلي دي هغه وخت کې نو او وروسته پیدا شو لم يلحق بهم دویم دا ده چې هغه خلک چې ندی یو ځای شوي د هغوی سره د صحابه کرامو سره نو دې وجه د علما ذکر کوي چې دا فضیلت د صحابه دی او تفسیر روح المانی ادا دغه ذکر کړی دی دا ډېر معتبر تفسیر دی او د فقه امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک خاوند دی د لما په معنا اصلي سره دی یې تر اوسه یو کار نوي او امید کېدلو وي د دې مناسب نه دی چې دا امید نشته چې تابعین او رستنی خلق دی د صحابه او د هغې شان ته ورسېږي دا اس امید او تمه اس د انسان په سوچ او فکر کې راتلی شي چې دا موجوده خلق دا د پخوانو ته ورسېږي او د هغوی غوندې تقوا او د هغوی غوندې عمل او د هغوی غوندې کردار هغه دې حاصل کړي د دې وجه نه د عبدالله بن مبارک رضی الله رحمه الله چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی د هغه نه چا پوښتنه وکړله وی عمر بن عبدالعزیز غوره دی او که معاویه غوره دی رضی الله عنه عبدالله بن مبارک رحمه الله ورته وی که چېرته سل عمر بن عبدالعزیز جمع شي سل دا دی کسل عمر بن عبدالعزیز جمع شي نو معاویه سکه چې معاویه په کم اس باندې سور شوی دی او هغه اس په دې پوزه کې کومه دوړه ده دا سل عمر بن عبدالعزیز د هغې دوړو ته نشي رسېدی څوک وایي عبدالله بن مبارک وایي لوی عالم د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد نو څه هغه یعنی تابعی عمر بن عبدالعزیز تابعی دی او معاویه رضی الله عنه صحابی دی نو معنا د صحابه او مقام او مرتبه دونه جګه ده چې وې کسر عمر عبدالعزیز جمع شي نو د معاویه رضی الله عنه د اس د هغې په دې پوزه کې چې کومه دوړه ده د هغې ته نشي رسېدی دا فضیلت دی د صحابه کرامو او دغسې دنیا علماو په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي په فضایل د صحابه کرامو شان صحابه دا مستقل کتابونه نو اوس لږ ځان ته انسان د سوچ وکړي چې هغه اعمال د صحابه دغه شان ویل د صحابه او د هغې سیرت او صورت د هغې په لار باندې تګ د هغې عمل کول نو چې اوس د هغې به څه حال وي چې انسان هغې ته بد ګوري یا په هغې باندې اعتراض کوي نو دې آیت د لارې د تفسیر مطابق هغه خپل ځان سوچ او فکر وکړي چې د عبدالله بن مبارک رحمه الله د دې خبره کې سوچ او فکر وکړي چې د عمر بن عبدالعزیز ته خلک مورخین هغه ورته عمر ثانی وایي او د هغه د معاویه په باره کې د هغې دا وفرمایل چې د معاویه رضی الله تعالی عنه د هغې د اس پوزه کې چې کومه دوړه د هغې ته نه نشي رسېدی نو د هغې تر حضرت خو ګرانه خبره نو پاتې شه د 14مې او 14مې صدۍ مسلمان که داسې شي چې داسې کوزه او تسپه شي او هم د هغې دغه دوړه څه دی چې هغه خپو خاورې ته چې کوم دی رسېدی هم نه شي
او به په هغه باندې اعتراضات، نو دا انسان د ځان سره سوچ وکړي او فکر دی وکړي په وړې خولې باندې غټې خبرې دي. نو دې وجه نه الله فرمایي چې لم یلحق بهم د دوی سره نه دی یوځای شوي. تفسیر روح المعانی دغه ځای باندې دا واقع ذکر کړې ده د عبدالله بن مبارک رحمه الله چې سوال جواب هغه چا تپوس کړی ده او دا جواب ورکړی دی. لم یلحق بهم چې نه دی یوځای شوي د هغوی سره په مرتبه کې، نه دی رسېدلي هغې ته په مرتبه کې. وهو العزیز الحکیم، او خاص الله دې زورور او د حکمتونو خاوند. ذالک فضل الله، ذالک فضل الله، دا مهرباني د الله تعالی ده. یؤتیه من یشاء، ورکوي چاله چې وغواړي، ورکوي چاله چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند مهرباني لوی دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. په دې آیت کې وروسته د صداقت د پیغمبر نه زورر دا منکرینو ته چې دغه رسول ته سره د علم نه او په دې کې رد دی د اول دعوی د یهودیانو، او هغه دا چې دوی به ویل چې تاسو خو امیان خلک او موږ علما یو او اهل کتاب یو، نو موږ ستاسو نه غوره یو. نو موږ باندې لازم نه ده چې موږ د دغه امیر رسول چې په امیانو ته رالېږلی شوی دی په هغه باندې ایمان راوړو. نو حاصل د رد دا دی چې عالم بېعمله، عالم چې بېعمله وي نو وایي د هغې په شان مثال د خر دی او د هغه هېڅ غوروالی نشته دی. دا د دې یهودیانو دعوه او په هغې باندې رد. مثل الذین، مثال دا کسانو حملوا التورات چې ورکړی شوې ده ذمهواري د تورات، هغې ته د تورات ذمهواري ورکړی شوې وه چې تاسو به په دا خلقو د خیر تبیننه للناس ولا تکتمونه. وخت تېر شوي دي بقره کې تاسو به خامخا د دې بیان به کوئ خلقو ته او دا پټوئ نه. ثم لم يحملوها، نو بیا یې ذمهواري ادا نه کړله هغې. او دې کې علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي ثم لم يحملوها، بیا عمل ونه کړه په هغې باندې. عمل یې دلته ذمهواري ته ورکړی شوې وه چې دا کوئ او بیا یې په هغې باندې عمل ونه کړم، نو کمثل الحمار، نو په شان حال د هغې د خر دی. یحملو اسفار، چې پورته کړي وي کتابونه. اسفار جمع سفر ده، اسفار چې غټ کتابونه. نو بیسا بد دی بمثل القوم الذین، مثال دا صفت دا قوم کذبوا بآیات الله، چې دروغجن ګڼي د الله آیاتونه. ای یهودو که تاسو ځان ته د علماو نسبت کوئ چې موږ لوی عالمان یو او زموږ لوی شان دی او موږ د لوی شان خاوندان یو، نو که تاسو په خپل علم باندې عمل نشته، د هغه یو بدترین حیوان چې خر دی الله د شپې د هغې سره ورکړې ده چې تاسو په علم باندې عمل نه کوئ. ومثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، مثال دا قوم چې دروغجن ګڼي د الله آیاتونه. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله توفیق د هدایت نه ورکوي قوم ظالمانو ته. علما ذکر کوي چې دا آیت چې اگر چې د یهودیانو په باره کې دی، لیکن دا قرآن الفاظ دا عام دي، عام الفاظ د قرآن کریم. نو دې وجه نه علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کوي چې په دې دا آیت شامل دی هغه چاته چې هغه د قرآن صرف یادوي، صرف حفظ وکړي او بس ختمو ته به زور کړی او پای کې هیڅ پې سوچ او فکر نه کوي او نه د هغې تابعداري کوي، نه پې عقیده ساتي او نه پې عمل ساتي.
دغه شان او نه د هغې د ترجمې او د تفسیر کوشش کوي خو بس الفاظ یاد کړي دي هغه یو مرتبه خو شته لیکن دا هغوی مقصد نه دی که نه لکه سفیان ثوری رحمه الله هغه ذکر کوي چې انزل القرآن لتدبر وجعلوه للتلاوه قرآن کریم الله دې لپاره رالیږلی و چې مخلوق پای کې سوچ او فکر وکړي تدبر پکې وکړي حلال حرام پې وپېژني عقیده او عمل پې برابر کړي کور د کور ژوند د سارا ژوند غم خادي عبادات معاملات او خلقو صرف د تلاوت دپاره وګرځو نو علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کوي چې اتباع نه کوي او فیصلې پې نه کوي او نه په مطلب باندې ځان پوهوي او حدیث د امام مسند احمد کې ذکر دي راغلی دي چې چا د جمعې د خطبې په وخت کې خبرې وکړلې هلته خطبه شروع ده او زموږ ډېر مسلمانان د دې خیال نه ساتي کوله هلته خطبه شروع ده بازار جرګې کې حاضر کې ولیږي یا به په بل شي باندې مشغولي چې چا د خطبې په وخت کې وایي خبرې وکړي وایي د هغې مثال په شان د خر دی خطبه شروع ده او دې ځان نورې خبرې کوي لګې وایي هلکه دا خطبه خو تا ته وروستی کېږي خطبه شروع ده د خطبې په وخت کې څوک خبرې کوي نو وایي چا چې یو بل ته وایي چې هلکه چپ شه وایي دې غلط کار و خطبه اورېدل واجب دي نو د دې وجې نه الله ذکر کوي چې دغه خلک چې تورات ذمهواري ته سپارلی شوې وه د هغې نه وروسته قرآن کریم ذمهواري ته سپارلی شوې ده د قرآن والا عقیده د قرآن بیان ورته سپارلی شوی دی سورت مائده کې تېر شوي دي چې یا ایها الرسول ای پیغمبره تا باندې دا لازم دي چې ته خلکو د الله کتاب ورسې او ته دا دې ونه کړ نو فما بلغت رسالته دا خپله پیغمبري دا چې دی نو نه ده د پیغامات د دې رسولي دغسې خطاب امت ته دی د امت هغه علما هغه حقپرسته خلک چې هغه د قرآن عالمان وي هغه خطیبان وي هغه امامان وي هغو ته لازمي دي چې د مخلوق د الله کتاب بیان کړي او د الله دین ورته ورسوي ځکه دین دا په قرآن کریم کې دی نو ځکه علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کوي چې دې کې هغه خلک شامل دي چې هغه یعنې صرف د قرآن حفظ کوي او نور د هغې طلب نه کړي دغه مقصد ګڼي ځینې خلک یو خبره واوري نو بیا یې د هغې غلط خبره شور کړي دا یو خبره یو عالم کړې وه چې ګوره دغسې دغه به مقصد نه ګڼي چې صرف په حفظ یې مقصد دی نه معنا مقصد دی نه پې عمل مقصد دی او نه د هغې طلب کول مقصد دی نه بس دغه صرف دا مقصد دی همدغه الفاظ د کول دي نو بیا په دې کې هم ثواب نشته نو بس بیا خلکو مشهوره کړله خلک خو وخت نه لري خو بس هغه د فایدې خبره نه اوري د ورانې خبره ښه اوري بیا نو دا یې مشهوره کړه ته ګوره پلانې کې ملا ویلي دي چې هغه د قرآن په لوستلو کې ثواب نشته خبره څه شی وه دا هغه یو سړي خبره ده یو عالم بیان کوو د جمعې په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې بهرحال بیان یې کوو جومات کې نو دا مسله بیانوله چې یاره یو سړی اودس کوي او اوبه ورسره کمې وي خو دونه اوبه وي چې یاره د مټې وینځلې او د ده د مټو نه چې اوبه وڅڅېدې نو دا کافي دي بس یعنې لاس باندې اوبه راواچوي د سقطه وسي بس دا کافي دي یو سړی بس سوچ یې بل خوا دا خبره یې واورېده نو وایي خبرې نه مې نوې مسله واورېده هلکه څه مسله وه وایي ته ګوره مولوي صاحب ویل چې چا لاسونه انځلو او د لاسو نه ښکته اوبه تویې شوې یعنې د مټو نه اوبه وڅڅېدې دا سړی کافر دی نو د کافر یې کافر جوړ کړ دا خبره واوره پوره بیا د هغې مقصد صحیح بیان کا مقصد علامه ابن قیم رحمه الله دا ذکر کوي چې دې کې هغه خلک داخل دي د هغې ته هم شامل دی امام ابن قیم رحمه الله اعلام الموقعین کې
چې هغه صرف د قرآن حفظ وکړي او مقصد یې صرف ختمونه ګڼي او نور په هغې تدبر او سوچ او د هغې معنا زده کول په هغې باندې عمل کول دغه شان هغه په خپلو ساده ژوند کې عملي کول دا مقصد یې نه ګڼي وایي دا هم متجرو په هغې دې خلکو کې داخل دي چې مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا مثل الذین مثال دا کسانو حملوا التورات چې ورکړه شوې ده ذمهواري د تورات ثم لم يحملوها بې ذمهواري نه ده ادا کړې د هغې یې عمل نه دی کړی په هغې باندې لکه علامه قرطبي رحمه الله لم يعملوها په هغې باندې عمل ونه کړ نو کمثل الحمار په شان د حال د هغې د خر دی یحملو اسفار چې پورته کړي کتابونه هغه به د عمل عالم چې په خپل علم باندې عمل نه وي وایي هغې مثال په شان دغه دی ای یهودو تاسو که هغه ځان ته د علماو نسبت کوئ خو ستاسو په خپل علم باندې عمل نشته دی نو مثال هم د خر دی بیسل مثل القوم الذین بد دی صفت دا قوم کذبوا بآیات الله چې دوی دروغجن ګڼي آیاتونه د الله تعالی والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق د هدایت نه ورکوي قوم ظالمانو ته آیت کې دي شپږم آیت کې اعلان دی د دغه مباهلې چې یهودو که تاسو صحیح په دعوه کې رښتیني نو مرګ وغواړئ او که تاسو په دې خپل لوز کې رښتیني چې موږ د الله اولیاء یو قل وایا یا ایها الذین هادوا ای یهودیانو ان زعمتم کچره تاسو دعوه کوئ چې انکم اولیاء لله چې یقینا تاسو دوستان د الله تعالی من دون الناس سوا د نورو خلقنا چې نورو ته تاسو په سپکه باندې ګورئ او نورو ته تاسو توجه نه کوئ بلکې ګمراه ورته وایئ نو که تاسو د الله دوستان اولیاء او د الله نږدې خلک نو مرګ وغواړئ که نه فتمنوا الموت وغواړئ مرګ ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتینې که چېرې رښتینې په دې خپل لوز کې چې موږ د الله اولیاء یو او موږ د الله دوستان یو نو مرګ وغواړئ چې مقام درته حاصل شي الله دا مرګ نه غواړي ځکه ولا یتمنوه او نه غواړي دوی مرګ ابدا هیڅ چرې بما په وجه د هغه عملونو قدمت ایدیهم هغه چې مخکې لېږلي دي لاسونو د دوی مخکې ډېر ناکاره اعمال یې کړي دي نو د دې وجې نه دوی دا نه غواړي فتمنوا الموت د عام مرګ دعا د مرګ وغواړئ په ګمراهۍ باندې چې هر هغه څوک ګمراه دی او بېلارې دی دې تباه کړي او ابن قیم رحمه الله په بدایع تفسیر کې ذکر کړی دی چې دا توجیه ذکر کړی ده چې او دا مباهله د یهودو د یهودیانو سره ده سورت ال عمران 1 کې مباهله د نصاراو سره ده او سورت مریم کې 15 نمبر آیت کې مباهله د مشرکین او عوام سره ده او هر چې مشهور تفسیر د آیت دی نو په هغې باندې اعتراض دا دی چې په من د ولایت او د دعا د مرګ کې ملازمه نشته دی نو د دې وجې نه انبیا علیه السلام یقینا چې د الله تعالی دوستان دي لیکن هغوی د مرګ تمنا نه ده کړې او دا په صحیح حدیث کې راغلی وارد دي چې هیڅ څوک د مرګ تمنا نه کوي او نه د مرګ دعا ځان دپاره غواړي نو ولا تمنوه دا نفي د مباهلې کولو دپاره د یهودیانو ده یعنې دوی دا مباهله
دا نه کوي په وجه د هغه عملونو باندې چې دې مخکې لېږلي دي. قل ورته ووایم ان الموت الذي یقینا هغه مرګ تفرون منه چې تاسو تېښته کوئ د هغې نه فانه ملاقیکم یقینا تاسو ته مخې ته راتلونکی دی مخې ته به ته راشي کوم خوا به دې وتښتي کله شان راځي خو بیا خو ستا مخې ته روان دی هېڅ طرف ته لار نشته چې هغه طرف ته وتښتي ثم تردون الى عالم الغیب او بیا به وګرځولی شي تاسو هغه ذات ته چې پوه دی په هر پټ باندې او په ښکاره په هر پټ او په ښکاره باندې دا ستاسو اعمال الله ته پیش کېږي نو فینبئکم نو خبر به کړي تاسو لره بما په عملونو باندې تعملون چې تاسو یې کوئ دغه ټول اعمال هغه الله سره ثبت کېږي په ذریعه د ملایکو باندې هغه ثبت کوي او بیا به په قیامت کې راویستی کېږي او سورت بني اسرائیل کې تېر شوي دي چې هر انسان ته به د خپل عملنامه هغه راوښودی شي او ورته خوب وغوړولی شي الله به وفرمایي اقرا کتابک ولوله د خپل عملنامه کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پوره دی په تا باندې د خپل نفس ګواهي کوونکی نو فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم نو خبر به درکړي تاسو ته بما په عملونو باندې تعملون چې تاسو یې کوئ اوس که په دې ناکاره اعمالو کې ته بوختې او ته په هغې کې لګیې مونځ نه پېژنې عبادت نه پېژنې منځونه پنځه اوقات مبارکات د لمانځه به هغه تېر شي او ته مسلمان کلمه ګو مسلمان هغه دا ستا په ذهن کې او سوچ کې نه راځي چې د اواز د اعلان د اذان دا چاته کېږي او ته په دې اعمالو باندې خوښ یې نو الله به د دې سزا تا ته درکړي او د دې انجام هغه راتلونکی دی ډېر زر نو هغه غافله مسلمانان هغه بېدینه خو پرېږده چې هغه د دې سره تعلق نشته خو هغه ګناهګار مسلمانان رونه مسلمانان چې هغه وخت پنځه ټیمه اوقاتو کې کله کړی او کله نه کړی دغه شان هغه کارونه کول چې هغه د شریعت سره اړخ نه لګوي او بیا په هغې کې خوشحاله ګرځي الله فرمایي چې په دغه عملونو به زه تا خبر کړم فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر به درکړي تاسو ته په عملونو باندې چې تاسو یې کوئ نن خو ته په دغه ناروا اعمالو کې خوشحاله او قیامت کې به د عمل ته شکل ورکړی شي دغه ناکاره اعمال لکه مرداره او دی به ترې رواني او دا به د چغې وباسي چېرته ځي انا عملک زه ستا هغه عمل امام چې دین د الله بیانېده قرآن به بیانېده دغه شان الله اکبر د هغې چغه به وښکۍ کېده اواز به کېده د توحید اعلان به کېده خو ستا په زړه کې به څه ترس نه راته چې زه خو هم به حیثیت د یو مسلمان دا د مؤذن هغه دعا دا اذان جواب ورکم کنه د مؤذن د هغې خو زه د هغې جواب ورکم کنه او د هغې اجابت وکم فینبئکم خبر به کو الله تاسو خبر به کم تاسو را بما کنتم تعملون په وجه د هغه عملونو باندې چې تاسو کولم یا ایها الذین آمنوا ای ایمان خاوندانو اذا نودی للصلاة کله چې کوم وخت چې اواز وکړی شي د پاره د لمونځ کولو بیوم الجمعة په ورځ د جمعې باندې دې کې علما د مخکې اثر ربط امداد دا ذکر کوي چې دی به ویل دا د هغې یو قسم لا د درېیمې دعوې د هغې جواب دی چې دوی به فخر کوو په دې خبره باندې چې زمونږ د تعظیم یوه ورځ ده
چې هغه د خیالي ورځ ده او تاسو د هغې تعظیم نه کوئ. الله نو جواب وشو د هغې چې زموږ دپاره هم الله تعظیم ورځ مقرر کړې ده چې هغه ورځ د جمعې ده او تاسو د خیالي د ورځې تعظیم د ځان نه مقرر کړی دی او زموږ دپاره الله مقرر کړې ده ورځ د جمعې چې په دې باندې به موږ د دې تعظیم به کوو، عبادت به کوو. په دې ورځ د عبادت دپاره خو خاص کول یې پکار نه دي. ګوره چې صرف د جمعې ورځ باندې عبادت کوه او نور مه کوه. نه، حدیث کې راځي لا تختصوا بیوم الجمعة من بین الانام. صرف هر کار جمعې ته مه سپارئ چې هر وخت د کوه جمعې په ورځ باندې ډېره بزرګه ورځ ده او هر کار جمعې ته راغی چې په دې کې ثواب ډېر ګڼي. نه، حدیث کې منع راغلی ده چې تاسو هر یو کار جمعې ته مه سپارئ. اتفاقي طور باندې یو کار راغلی د جمعې په ورځ باندې نو صحیح ده، خو دې ته بیا سپارئ نه. اوس دپاره د چهارشنبې یا پنجشنبې په ورځ باندې مړی وشي او جمعې شپې ته بیا ښخوو، هغه ته یوه نیمه ورځ یې وساتي ولې بیا په دې باندې عذاب نه وي. داسې نه ده. نو دې وجې نه من یوم الجمعه چې موږ هم الله زموږ دپاره مقرر کړې ده ورځ د جمعې. اذا نودي للصلاة کله چې اواز وکړی شي دپاره د لمونځ کولو من یوم الجمعة د ورځ د جمعې نو فاسعوا الی ذکر الله نو زر ځان ورسوئ ذکر د الله تعالی ته وذروا البیع او پرېږدئ خرڅول. ذالکم دا کار خیر لکم ډېر غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ نو دا کار ستاسو دپاره غوره دی. د دې وجې نه د ندا نه مراد چې نودي للصلاة اتفاق د مفسرینو دی چې د دې نه مراد هغه شرعي اذان مراد دی. ابن حجر رحمه الله هغه ذکر کړی دی فتح الباري کې چې د دې نه مراد اذان دی. هغه اذان چې کله به خطیب امام په منبر باندې کینی او مؤذن براشي اذان به وکړي او خطیب به خطبه ولولي، امام به خطبه لولي. امام بخاري رحمه الله نورو محدثین ورې ذکر کړی دي چې د نبی اسلام دور کې ابوبکر رضی الله عنه دور کې عمر رضی الله عنهما په زمانه کې همدغه طریقه وه. خلک به راتلل د عبادت له شوق ډېر زیات و. خلک به راغلل جومات کې به ناست و. نبی علیه الصلاة والسلام به راووته، مؤذن به اذان وکړ او بس خطبه به وویل شوه او لمونځ به ادا شو. کله چې د عثمان رضی الله تعالی عنه د هغې زمانه راغله خلک ډېر زیات مصروفه شو، ډېر شو خلک، هغه وخت ته نه شو رارسېدلی. نو عثمان رضی الله عنه د هغې په مشوره باندې د هغې په وینا باندې د بهر نه د جومات نه بار یا د جومات د پاسه زورا یو مقام و نو په هغې کې اذان شروع شو. دغه اذان شروع شو، اولنی اذان چې اوس کوم عام طور باندې کېږي دا اذان دا د نبی اسلام دور کې د عمر رضی الله دور کې دا نه و. د عثمان رضی الله دور کې دا اذان شروع شو. دا اذان چې کله شروع شو خلک به پوه شو چې اذان وشو، خلک به راغلل مسجد ته او جومات کې به کېناسته او بیا به خطبه اذان وشو. دویم دا د خطبې اذان خو د نبی اسلام مخکې وکړ، دا خو په خپل ځای باندې وو، خو هغه د خلقو د راجمع کېدلو لپاره د اولنی اذان چې کله کېږي نو دا د عثمان رضی الله عنه دور کې دا به د جومات نه بهر کېده او زورا مقام په هغه کې به کېده. او بیا هشام مورخینو لیکلي دي چې د هشام بن عبدالملک په زمانه کې دغه اذان چې هغه د جومات د پاسه به کېده د خلقو د راجمع کولو دپاره چې خلک جومات ته راشي نو دا بیا دننه په جومات کې شروع کړه. د هشام بن عبدالملک په زمانه کې هغه دا کار وکړو چې دا اذان دننه په جومات کې کوو. او نو دې وجې په دې آیت کې په اتفاق سره مراد د اذان د خطبې مراد دی. او دا نو ځینې خلک دا اذان پرېږدي
حکم چې عثمان هو اذان کوو هغه کوي او چې کوم دا مسنون اذان دی هغه پر دی وایي نشي. نو دا و دې باندې خو دې کې خود هیڅ اختلاف نشته، خو اتفاقی خبره ده. او عثمان رضی الله عنه چې کوم اذان کړی دی هغه دا اولنی اذان دی چې کوم عام جماعتونو مساجدو کې کی. نو دې وجه دا سنت دی او دا د صحابه عمل دی. پرون منګه ویلي چې چرته تابعی او صحابي چې تابعی سل تابعین د صحابي سره برابر نه دي، دا عمل برابر نه دی. او به شپارسمه سوالسمه صدای مسلمان نازي او هغه صحابه عمل شاته کوي او دا شان د ویدره دا کار نه شي. خدا اصل کې دا غلط فهمي دا په کار نه دی. او هغه نه شور او لانجه او غوغا جوړول په امت مسلمه کې. نو دی وجنا دا مسنون دی د عثمان رضی الله تعالی عنہ او هیڅ په امت کې دیتا هیچ چا ناروا نه دی ویلی، نه ته بدعت ویلی دی، نه ناجایز ویلی دی، نه په چا تنقید کړی دی سوا د یو اشخاص نه. نو د دې وجه داسې وړې خولې او غټې خبرې پکار نه دي. نو فاذا قضیت الصلاة، نو کله چې اذان وشي نو بیا نور کارونه دا علما وایي چې اذان د خطبه مراد دی. د خطبه اذان چې کله وشي او دا غن وروسته بیا نور کارونه کې مشغول کېدل حرام دي. بیا چې بیا بعض موږ ډېر مسلمان دي کله چې جمع ودی کې الله اکبر د غزل رامنډه کې بس جمعه یا کاته سره اول رکعت نه تللی، دا سستی په کار نه ده. وایي چې کله اول اذان وي د خطبه اذان وشي نو بیا په نورو کارونو کې مشغولېدل حرام دي، ناجایز دی. وایي نو فایدا قضیت الصلاة، هر کله چې پوره کړی شي مونځ نو فانتشروا بیا خواره شي. مونځ وشي زر څخه حلال دپاره بیا ګرځه او دنیا کې تجارت کوه، دکانداري کوه، بل کوه. دا نه چې بعض خلکو دا وایي جمعې ورځ باندې کار ناروا دی. نه، الله فرمایي چې فانتشروا بیا خواره شي. وابتغوا من فضل الله، او تاسو لټوي د فضل د الله نام، لټوي د فضل د الله تعالی نام. او واذکر الله، یادوي الله تعالی کثیرا ډیر، الله به یادوي لعلکم خامخا تفلحون، چې تاسو کامیاب شئ. او واذکر الله کثیرا یعنی په غفلت مکوئ، په جواب باندې په رڼا باندې تاسرا مسکی. او دا شان بیا نه چې د معمول د جمعې مونځ وکوي بس د بل جمعې پورې دا پوره ده. یو جمعې مونځ کوه د پنجابیانو روجې دي، پنجابیان وایي لسمه شلمه دېرشتمه ونیسه، دا نور به منځ کې په خپله باندې راګیرېږي. نو بعض ډېر لوڼه غافله مسلمانان داسې شته یو د جمعې مونځ وکړي او بل د جمعې مونځ وکړي، وایي دا نور پکې منځ کې راګیرېږي، دا خپله کوه. نه، دا وایي مانا فذکر الله، بیا د مازدیګر مونځ ته هم تیاری کوه، بیا مازدیګر مونځ هم کوه چې ماسپښین د جمعې وکړو بیا مازدیګر هم کوه. لعلکم خامخا تفلحون، چې تاسو کامیاب شئ. واذا رأوا تجارة، او هر کله چې دوی ویني تجارت او لهوا یا لوبې کول، یا لوبې یعنی لهو هغه شي ته ویلی کېږي، علما وایي چې هغه انسان د هغه زړه هغه مشغولی او انسان په هغې کې مشغوله شي او د دین کار ته نه پاتې شي. لنفضوا الیها، نو بیا روان شي دوی هغې ته، وترکوک قایما، او پرېږدې تا ولاړ. ورته ووایه ما عند الله، هغه څه چې د الله سره دي، ما عند الله هغه ثواب چې د الله سره دی، خیر دا غوره دی، من اللهو د لوبو، ومن التجارت د تجارت نه، والله خیر الرازقین، الله غوره دی روزي ورکوونکی، والله خیر الرازقین، الله دی غوره روزي ورکوونکی. د دې وجه تفسیر روح المعانی ذکر کوي چې اول کې به داسې وه چې مونځ به وشو او خطبه به وروسته ورکړه، د اختر د غوندې، د اختر د خطبې غوندې.
نو دې وخت کې یو بیا وروسته حکم راغی چې اول به خطبه او بیا به لمونځ د جمعې خبره ده. نو صحابه لمونځ شوی او قافله راغله تجارت چې یاره بس اول کې خو داسې حالات نه وو که نه سختۍ وې ونګې وې نو قافله راغلې تجار دی چې راغه دې دغه راوړی دي سامان یې راوړی دی خوراک د غلا نو خلک لاړ په هغې پسې ورپسې شو. نو الله ورته وفرمایل ما عند الله خیر من الله وی ومن التجاره هغه شی چې تاسو مشغولوي او د ثواب نه بندوي نو هغه پرېږدوئ او الله روزي ورکوونکی دی الله ته متوجه شئ الله به روزي درکوي. والله خیر الرازقین الله دی غوره روزي ورکوونکی. نو دې وایه سورت الجمعه کې مقصد و ترغیب الی الانفاق او رد و په درې دعوو د یهودیانو باندې. سبحانک اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله عليه وسلم.